د شپې داستان. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو، د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او درنښت. شپه مو په خیر. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. د شپې داستان د خپرونو په لړ کې درته د بړبوکۍ ناول یوه بله برخه وړاندې کوو. هیله لرو د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. شیرګل د زاړه توت لاندې رمه پنډه کړه. کیږدۍ ته یې وکتل. خور یې ولاړه وه. ورغی. وړانګې وویل نور کله خو به وختي راتلې. شیرګل غلی و. وړانګې وویل زه به ډوډۍ درته راوړم. د شیرګل شونډې وخوځېدې. زړه ته مې نه کېږي. وړانګې په حیرانۍ وویل سهار دې هم ګوله در پورته نه کړه، اوس د ماسپښین سیوری ډنګ دی. شیرګل یوه شېبه ودرېد. وروسته کیږدۍ ته ننوت. بوډۍ پرته وه. ګور یې ماشوم ته شوله ورکوله. ماریا یې هم تر څنګ ناسته وه. شیرګل خیرن بالښت ته ډډه ولګوله. ماریا ته یې وکتل. د زړه دربا یې ډېره شوه. د کلیوال ځوان خبره ور په زړه کې راوګرځېده. که دې د هغې په لیدو د زړه دربار ډېرېږي نو مین یې. سر یې وځړېد. په ژېړ مګتون د زاړه لمڅي په ویړیو کې نښتی و. ناڅاپه یې پر مېګتون غوړ دسترخوان هوار کړ. شیرګل پورته وکتل. خور یې په دسترخوان څو پاستې او یوه ډکه کاسه مستې کېښودې. شیرګل له پاستې یوه ټوټه ور بېله کړه. مستو ته یې وروړه. کله چې ګوله خولې ته پورته کوله ماریا ته یې پام شو. هغې ماشوم ته کتل. وروسته د دواړو سترګې سره وجنګېدې. شیرګل لاندې وکتل. کاسه یې ور پورته کړه. له مستو یې غوړپ وکړ. کاسه یې بېرته په دسترخوان کېښوده. ولاړ شو. خور یې پسې غږ وکړ ډوډۍ دې ونه خوړه. شیرګل له کیږدۍ ووت. لاړ. د توت سیوري ته کېناست. دښتې ته یې وکتل. غونډۍ یې تر سترګو تېرې کړې. خوند یې ور نه کړ. هر څه یې په زړه ولاړ و. ښه شېبه ووته. چورتونو په مخه کړ. په ذهن کې یوازې د ماریا څېره ولاړه وه. یو دم یې وخندل. خپل ورانه ته یې سوک ورکړ. له ځان سره یې وویل خوار سړی خړې سپی خپله رمه دې پیایه. بېرته یې د ماریا سرې شونډې او سپین غاښونه سترګو ته ودرېدل. تنده یې تریو شو. سترګې یې ډکې ډکې کېدې. د کلیوال ځوان خبره ور په زړه شوه. که دې د زړه نه ونه وته نو مین یې. یو دم یې غبرګ لاسونه غوږو ته وروړل. شونډې یې وخوځېدې. توبه خدایه توبه. رمې ته یې وکتل. 4 ورځې مخکې ژوند ور په زړه شو. نه یې غم پېژانده او نه یې هم په چا پورې زړه تړلی و. ټوله دنیا یې یوازې په خپله کورنۍ کې لیده. د وریو حساب یې ټینګ نیولی و. منی به 1.5 میږې وپلورم. پیسې یې تر خولې تېرې دي. تر څړمونې د کور ښه چلاو پرې کېدی شي. خدای مهربانه دی. میږې به وری پیدا کړي. هو رښتیا سږ کال بارانونه ډېر دي. ژمی به ګرمسیر ته ځو. واښه به ډېر وي. میږې او پسونه به غوښه ونیسي. د خپل زړه پیسې راته جوړولی شي. یوې میږې رمباړه وکړه. شیرګل ورته وکتل. ورو یې وویل ته څه غم لرې؟ یو دم یې وخندل. لیونی شوم که څنګه؟ ولاړ شو. د توت یوې ټیټې څانګې ته یې لاس ورکړ. څو تور توت یې خولې ته واچول. خوند یې ور نه کړ. بېرته کېناست. دښتې ته یې وکتل. تر یوه ځایه خړه وه. وروسته د یوې اوږدې تراټې ولاړو اوبو غوندې ځلېدله. هوا دپه وه. ډېر لرې غرونه خوځېدل. بېرته یې سر وځړېد. په خړه پایڅه یې تور لوی میګتون روان و. میګتون یې د ښي لاس په ګوتو کې ونیو. سترګو ته یې نږدې کړ. میګتون پښې وهلې. یوه شېبه یې ورته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. کاشکې میګتون وای. خندا ورغله. میګتون یې پر خاورو پرېښود. میګتون منډه کړه. د یوه پراته پسه د ټټر په سپینو وړیو کې ننوت. شیرګل یوه شېبه د ونې سیوري ته کېناست. وروسته یې سترګې درنې شوې. خوب ورغی. پټکی یې په څادر کې ونغاړه. تر سر یې کېښوده. 2-3 ځلې د یوې مږې ټوخی واورېد. بیا یې باڼه سره ورغلل. لمر په لوېدو و. د کیږدۍ تر څنګ یوه په دوړو لړۍ سراچه موټر ودرېد. شیرګل د باندې ووت. په سپي پسې یې لوټه وویشته. 2 وسله والو ته یې غږ وکړ. هغوی اوږدې ږیرې درلودې.
په دوړو سپېره ښکارېدل. درې سره کېږدۍ ته ننوتل. بوډۍ په یو کنج کې ناسته وه. په هاونګ کې بادیان ټکول. وسلوالو خپلې ټوپکې زړو بړستنو ته ودرولې. شاوخوا یې وکتل. بوډۍ یوازې وه. تر څنګ یې ماشوم لغتې وهلې. شېرګل په لوړ غږ وویل چای. یې وویل ادې څنګه یې؟ بوډۍ سوړ حوصله ویست. ښه یم، ژوند د تېرېږي. شېرګل وخندل. انا ته اوس هم د زلیخا ځواني غواړې؟ نارینه وخندل. بوډۍ هاوان وټنګاوه. یو مېلمه شېرګل ته وکتل. په خندا یې وویل پرنګۍ چېرته ده؟ بوډۍ وویل پرنګۍ ولې بولې؟ سمه دمه مسلمانه ده. مېلمنو وخندل. شېرګل وویل ودې نه لیده؟ چېرته؟ د باندې له تورسرو سره. مېلمنو یوه بل ته وکتل. یوه یې وویل تنغري خو یوازې 3 کوچۍ راګرځېدلې وې. شېرګل وخندل. یوه یې پرنګۍ ده. د مېلمنو خولې وازې شوې. یوه یې وویل ډېره ازادي مو ورکړې. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. ګل هلۍ ده، چاته یې بد نه رسېږي. مېلمنو وخندل. بوډۍ هاون وټنګاوه. شېرګل وویل په مرکز کې څه کیسې دي؟ یوه مېلمه وویل کراره بده ورځ ده، بېګا تیارې راغلې، دوه درې دورې یې وخوړې، خو بمبار یې ونه کړ. د بوډۍ شونډې وخوځېدې. شکر. شېرګل وویل پلار مې څنګه و؟ بوډۍ بله پوښتنه وکړه. څه وخت راځي؟ یوه مېلمه ځواب ورکړ. غږ یې نه دی کړی. د بوډۍ تندی تریو شو. داسې هم نه وایي چې کور ده اور ده، څوک جوړ دي څوک ناجوړ. 1.5 ورځې ووتې، یو وار رانغی. یوه مېلمه وخندل. را به شي زړه مه خوره. بوډۍ سوړ حوصله ویست. شونډې وخوځېدې. اولاد دښمن دی. دا وخت وړانګه کېږدۍ ته ورننوته. د مېلمنو پر مخ یې یوه توره چایجوشه او 2 ګیلاسونه کېښودل. شېرګل ته یې وکتل. ورو یې وویل بوره خلاص شوي دي. یوه مېلمه وخندل. بوره پرېږده، پرنګۍ ته ووایه چې تیاره شي. د هاون ټینګار غلی شو. د وړانګې رنګ والوت. شېرګل په حیرانۍ وویل ولې؟ د مېلمه خندا زور ونیو. بیا یې نور به یې له شره خلاص شئ. شېرګل په بیړه وویل چېرته؟ اوس خو یې مرکز ته بیایو. بوډۍ د خبرو وار ونیو. وژنه یې؟ خدای خبر. شېرګل په خبره کې ور ولوېد. پلار مې غوښتې؟ هو. وړانګې خپل ورور ته وکتل. د هغې سر وځړېد. نجلۍ چیغه کړه نه. یو دم یې منډه واخیسته. له کېږدۍ ووته. بوډۍ وویل زه به مې زوی ته ووایم. مېلمنو په حیرانۍ ورته وکتل. د بوډۍ شونډې وخوځېدې. تاسې نه شئ بولی؟ شېرګل وویل انا تا ته خو مې پلار معلوم دی. هغه بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. هغه زما خبره مني. یوه مېلمه وویل حاجي خدای نور غوښتې ده. د شېرګل رنګ زیړ شو. بوډۍ غلې شوه. شېرګل په زوره وویل ورته ووایه چې تیاره شي. د وړانګې د ژړا غږ پورته شو. یوه مېلمه 2 ګیلاسه ډک کړل. چوپ په چوپتیا شوه. یو هم څه نه ویل. کله کله به د وړانګې د ژړا غږ اورېدل کېده. ښه شېبه ووته. وروسته ماریا کېږدۍ ته ورننوته. په کونج کې یې تاو شوي عسکري دریشي ور واخیسته. بېرته د باندې ووته. بوډۍ پسې غږ کړ ته به چیرې نه ځې؟ د وړانګې ژړا زور ونیو. شېرګل په زوره وویل دریشي دې نه اغوندي، خطر لري. یوه مېلمه د تایید په علامه سر وخوځاوه. شېرګل خپلې انا ته وکتل. په ناامیده یې وویل موږ څه نه شو کولی. ماریا ور غږ کړ راځئ. بوډۍ په بیړه له کېږدۍ ووته. مېلمانه ولاړ شول. لمر لوېدلی و. لوېدیځ ته پرتې تار تار وریځې سرې وې. لرې غځېدلي غرونه تور ښکارېدل. وړانګې ژړل. بوډۍ او د هغې نګور هم خوابدې وې. خو ماریا زړورې خبرې کولې. په څېره کې یې ویره نه وه پرته. شېرګل غلی ولاړ و. سپي غپل. یوه سیرلي ټوپونه وهل. وسلوال په موټر کې ناست ول. ماریا اغوستې کوچیاني کمیس ته اشاره وکړه. ورو یې وویل ستا کمیس مې را سره یوړو. وړانګې کوکه کړه. ماریا د ماشوم مور ته مخ ور واړو. شونډې وخوځېدې. بنګل ته وګوره، ښه شوی دی. نرم خوراک ورکوه. کوچۍ خپلو سترګو ته ټکری ونیو. بوډۍ غلې ولاړه وه. اوږدې لرګینې تسبې یې اړولې. ماریا حرکت وکړ. د شېرګل د زړه دربار ډېر شو. وړانګه د خپل ورور مخې ته ودرېده. سترګې یې سرې وې. په خواره خوله یې وویل لالا. شېرګل غلی و. ماریا د شا په سیټ کې کېناسته. د موټر د ماشین غږ پورته شو. د شېرګل پښې ولړزېدې. په سترګو کې یې تیاره راغله. یو دم یې منډه کړه. د موټرو تر مخ ودرېد. مخکینۍ دواړه دروازې خلاصې شوې. سپی تر موټر راوګرځېد. غپل یې. وسلوال ښکته شول. دوی په حیرانۍ شېرګل ته کتل.
شېرګل ور مخته شو، شاتنۍ دروازه یې خلاصه کړه. ورو یې وویل ښکته شه. ماریا په موټر کې ناسته وه. یو وسلوال وویل ته داسې نشي کولی. شېرګل چیغه کړه ښکته شه. وسلوال د ټوپک ګیټ کش کړ. شېرګل برک برک ورته کتل. د ټوپک میل ښکته شو. وسلوال وویل دا به دې په خیر نه وي. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. خدای که مو رانه بوتله. وسلوال شېرګل ته وکتل. په کړاو یې وویل دا حاجي خدای نور غوښتې. د ماریا شونډې وخوځېدې. زه ورسره ځم. وړانګې په غریو کې وویل لیونی یې. شېرګل چیغه کړه هغوی به دې ووژني. ماریا وویل خو زه تاسو ته جنجال نشم جوړولی. شېرګل لاس ور وغځاوه. تر مټ یې ونیوله او له موټره یې ښکته کړه. یو وسلوال وویل ښه دې ونه کړل. شېرګل مخ ور واړاوه، لاړ او تر توت لاندې کېناست. موټر یوه شېبه غلی ولاړ و. وروسته یې حرکت وکړ. ښځې کیږدۍ ته ننوتې. د ماشوم د ژړا نری غږ اورېدل کېده. وړانګې دسترخوان هوار کړ. له مستو ډکه کاسه یې کېښوده. ورو یې وویل راځئ. یوه هم حرکت ونه کړ. بوډۍ پرته وه. شېرګل بلې لمپې ته وچې سترګې نیولې وې. ورېنداره یې ماشوم مړاوه. ماریا هم یوه کونج ته ناسته وه. وړانګې څه نه ویل. د ماریا تر څنګ غلې کېناسته. بوډۍ ته یې وکتل. د کیږدۍ په ټاټ یې د جړو ویښتو تېرې پزې اوږده سیوری ښکارېده. ټول غلي ول. یو هم څه نه ویل. کله کله به ماشوم د وریجو په ګولې پسې چیغه کړه. ماریا ورو ولاړه شوه. له کیږدۍ ووته. د باندې سوړ باد چلېده. سپوږمۍ نوې راختلې وه. نرۍ ښکارېده خو بیا یې هم پر دښته خړه رڼا پرته وه. ماریا په یوه هواره تیږه کېناسته. سپی ورغی. لکۍ یې وخوځوله. پښو ته یې پرېوت. ښه شېبه ووته. سپي سر پورته کړ. وغړېده. منډه یې کړه. ماریا پسې وکتل. څو ګامه لرې یو سیوری ولید. حرکت یې درلود. د سپي غپا یو دم غلې شوه. ماریا په ځیر ځیر ورته کتل. سپی او سړی دواړه ور روان ول. ماریا په بیړه کیږدۍ ته ننوته. یو هم ورته نه کتل. ټول غلي وو. په دسترخوان له مستو ډکه کاسه یې ایښې وه. ماریا وویل د باندې یو سړی دی. شېرګل په بیړه کېناست. ټوپک ته یې لاس ور وغځاوه. بوډۍ خپلې پښې ور ټولې کړې. ټوخی واورېدل شو. وړانګې وویل آبا. کیږدۍ ته یو په ونه دنګ سړی ور ننوت. شېرګل ولاړ شو. وړانګه او د هغې ورېنداره هم ودرېدې. بوډۍ کېناسته. ماریا په حیرانۍ ورته کتل. دې د لمر سوځېدلې څېره او له سپینې لونګۍ په نکریزو رنګ شوې راوتلې سرې څڼې په غره کې لیدلې وې. سړي ماریا ته وکتل. پرته له دې چې مخ ور واړوي په ملنډو یې وویل دا خو مو سمه دمه په کور راګډه کړې ده. د وړانګې پښو پړک واخیست. سړي خپل زوی ته سترګې ور واړولې. یوه شېبه غلی و. وروسته یې یو دم چیغه کړه څنګه دې دومره زړه وکړ؟ د شېرګل سر وځړېد. بوډۍ په مړاوي غږ وویل هلک ته خوشکه مه کوه. سړي چیغه کړه د حاجي خدای نور ته ځواب ورکړی دی. ماریا په بیړه ورته وکتل. وړانګې ژر له غوري وروڼی ور پورته کړ. سپخېدلی زوړ بالښت یې کېښود. خپل پلار ته یې وکتل. هغه ولاړ و. بوډۍ په سړه سینه وویل کېنه سا سمه که هر څه به خدای سم کړي. سړي بالښت ته ډډه ووهله. تنده یې ګونځې و. له سپین پټکي یې په دوړو سپېرې څڼې راوتلې وې. څېره یې د لاټین ژېړې رڼا ته نیولې ښکارېدله. وړانګه ورمخته شوه. له تورو چایو ډک ګیلاس یې سړي ته نږدې کېښود. چوپه چوپتیا وه. یو هم څه نه ویل. ټول خواشیني وو. شېبه وروسته سړي سر ور پورته کړ. شېرګل ته یې وکتل. ورو یې وویل د تورې غونډۍ تر شا یوه زړه کلا ده. څوک نه پکې اوسي خو دیوالونه یې روغ دي. حاجي خدای نور او نور ملګري به یې سبا سهار 8 بجې هلته درته ماتلوي. نه وخته او نه هم ناوخته. پوره 8 بجې. پرنګۍ وروله او ور ویې سپاره. وړانګې وویل نه. سړي رټ رټ ورته وکتل. وړانګه په بیړه له کیږدۍ ووته. بوډۍ ماریا ته اشاره وکړه. دا به هېڅ چیرې هم نه ځي. ماریا په بیړه وویل نه زه ځم. شېرګل چیغه کړه چوپ. سړي په حیرانۍ ورته وکتل. د شېرګل سر وځړېد. سړي په خوشکه وویل نه پوهېږم د پرنګۍ په دومره لنډ وخت کې څه کوډې در باندې کړي دي. د شېرګل شونډې وخوځېدې. هغوی به یې ووژني. سړي په خوشکه وویل بلا مو ورپسې مرداره دې کړي. ولې مو دومره زړه پسې تړلی ها؟ د باندې د وړانګې غږ پورته شو. ماریا په منډه له کیږدۍ ووته.
سړي شېرګل ته مخ ور واړاوه، په خوش کې وویل بله نه کېږي، وخته به حرکت کوي، پوره 8 بجې باید زړې کلا ته ور ورسېږي، نو وخته نه هم ناوخته، پوه شوې؟ شېرګل غلی و، چوپ په چوپتیا شوه. کله کله به د وړانګې د سونګېدا غږ پورته شو. ماریا به ډاډګیرنه ورکوله. ډېر پورته د یوې بنګنې تیارې غږ نری اورېدل کېده. ماریا مخ واړاوه. د سهار په خړه کې شاته وکتل. د غونډۍ په لمنه کې یوه توره کیږدۍ ولاړه وه. 3 تورسرو پسې کتل. بیرته یې ورمیخ کوږ کړ. مخ په ځوړند روانه شوه. یو ځل بیا یې شاته وکتل. له هسکو تیږو راوتلې شنې پاندې، ګونګلان او تیره اغزي یې تر سترګو شول. کیږدۍ تر غونډۍ پټه شوې وه. هېڅ هم نه ښکارېدل. ماریا یوه سړه ساه واخیسته. شېرګل ته یې وکتل. څو ګامه لرې ځوړند سر روان و. خړ پړ ښکارېده. ټوپک یې تړلی و. ګړندي ګامونه یې اخیستل. ماریا پښو ته زور ورکړ. څو ګامه یې واخیستل. یو دم یې چیغه کړه، وای! شېرګل په بیړه ور وکتل. د نجلۍ پښو ته نږدې یوې سویې منډه واخیسته. شېرګل ټوپک پسې ونیو. سوی تر یوې لویې ډبرې ټوپ کړ. په سپاندو او بوټو کې یې منډه کړه. تر غونډۍ واوښت. ماریا یو دم وخندل. شېرګل په حیرانۍ ورته وکتل. ماریا غلې شوه. شېرګل ټوپک غاړې ته واچوه. ورو یې وویل، عجبه نجلۍ مې ولیده، مرګ ته روانه یې، بیا هم خاندې. ماریا څه ونه ویل. شېرګل خپل تګ ته دوام ورکړ. نجلۍ په هغه پسې ګړندۍ روانه وه. نری باد چلېده. پاس یوه غوټه توره وریځ ولاړه وه. نور اسمان شین و. ښه شېبه ووته. دوی یوه غونډۍ تر شا پرېښوده. دویمې په نیمایي کې د بوټانو لخوا په جوړه شوې نرۍ لاره کې مخ پورته روان ول. پاو وروسته د غونډۍ سر ته وختل. شېرګل په یوه اواره ډبره کېناست. ماریا ور ورسېده. شېرګل وویل، سا به سمه کړو. نجلۍ 2-3 ګامه واخیستل. سړي ته مخامخ په یوه بله ډبره کېناسته. شاوخوا یې وکتل. هسکې او ټیټې غونډۍ وې. ژوندی ساری نه ښکارېده. ماریا وویل، څو بجې دي؟ شېرګل ګړۍ ته وکتل. شونډې یې وخوځېدې. 5:15. د ماریا په مخ د اوبو څاڅکي ولګېدل. پورته یې وکتل. په سر یې توره پنډه وریځ ولاړه وه. دویم څاڅکی سترګو ته برابر شو. ځمکې ته یې وکتل. د مار سپین پوستکی پروت و. د شېرګل غږ یې واورېد. ډېر وخت نه لرو، له دې سره ولاړ شو. ماریا وویل، څومره لاره پاتې ده؟ د شېرګل شونډې وخوځېدې. ایله 8 بجو ته ورسېږو. ماریا په سړي پسې روانه شوه. پاو نه وت. دوی د یوې ټیټې غونډۍ په لمنه کې ګامونه اخیستل. د باران څاڅکي ډېر شوي وو. په نري باد کې د لمدې خاورې بوی تاوېده او ډېر لرې یوې زرکې نارې وهلې. کړکه کړکه کړکه. دوی ښه شېبه مزل وکړ. تر یوې بلې غونډۍ واوښتل. ماریا وویل، څو بجې دي؟ شېرګل په مړاوي غږ ځواب ورکړ، 6:30. د ماریا شونډې وخوځېدې. دمه نه کوو؟ کوم ځواب یې وانه ورېد. سړی هماغسې پورته خود. 2-3 دقیقې نور هم مزل وکړ. شېرګل یو ناڅاپه ودرېد. پرته له دې چې ماریا ته وګوري، ورو یې وویل، څه نه اورې؟ ماریا غوږ ونیو. د یوې بنګنې بې پیلوټه الوتکې نری غږ اورېدل کېده. ورو یې وویل، نه. د شېرګل شونډې وخوځېدې. تیاره نه ده؟ ماریا وویل، نه پوهېږم. سړی روان شو. ماریا هم ګام واخیست. شېبه وروسته د غونډۍ سر ته وختل. شېرګل وویل، دمه کولی شې، خو لنډ وخت. ماریا په یوه لویه ډبره کېناسته. ورو یې وویل، څومره لاره پاتې ده؟ سړي ورته وکتل. د نجلۍ له خړ ټکري راوتلی تور پیکی لوند و. پر سپین تندي یې څو تاره لامده ویښته سرې ول او پر زنه پورې د باران یو روڼ څاڅکی ځړېده. شېرګل ځمکې ته وکتل. ویې ویل، دومره وخت نه لرو، باید 8 بجو ته ځانونه ورسوو. یاالله. د سپوږمۍ راډیو درنو اورېدونکو، د شپې داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو، د بړبوکۍ ناول دا برخه مو هم دومره وه. تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو، په لوی خدای مو سپارو. الله مو مل شه.